خدایه داسې به هم وشي زما لږ شانې ژوندون کې په خندا خندا چې وینم د جړا جړا مخونه. ډېر ښه ډېر ښکلی. بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت د پښتو ادبي ټولنې تحصیل تخبه موجوده صدر ښاغلي اسرار احمد شاکار صاحب سره ناست یم. د دې سره یو دوه خبرې هم کوم او بیا به ترېنه یو دوه غزلې واورو. نو شاکار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله. شاکار صاحب څنګه یې؟ وخت څنګه تېرېږي؟ بس الله پاک کرم دی، بس ډېر ښه وخت تېرېږي. ښه وخت تېرېږي، شکر دی. اوس مونږ لرې خبرو کې نه ځو. اصل کې الحمدلله ډېر جوړ او د تصوف او نوره داسې شاعري چې کومه کوي، د کتابونه چاپ دي، ورشین کتاب چاپ دی، د نور خبرې نه کوو، لرې پکې نه ځو. او شاکار صاحب تاسو د پښتو ادبي ټولنې صدر یې او الحمدلله دا ټولنه د څو کالو راسې لګیا ده او د ادب خدمت کوي. دا خو د پښتو ادبي ټولنه د خیبر پښتونخوا په زړو ټولنو کې شمار ده. جی د 1980 نه د پښتو ادب خدمت کوي او یو سلسله روانه ده او اوس پکې لکه ما تایید ده. بالکل. او زرین جشن هم په کال 2010 کې نمانځلی دی. ښه شاکر صاحب بس هغه د کتونکو ته یو غزل ووایې. ښه جي. ضروري د ژوند تېروله څو رڼا رڼا مخونه، ضروري د ژوند تېروله څو رڼا رڼا مخونه، خو د ځمکې په مخ قاد دي سپین صفا صفا مخونه. په ظاهره یې ښکاره وي دې دنیا ته دغه یو مخ، په ظاهره یې ښکاره وي دې دنیا ته دغه یو مخ، په دې یو مخ کې پراته دي څه بلها بلها مخونه. او په لټون د هغې مخ یم چې ارواح پې معطر وي، په لټون د هغه مخ یم چې ارواح پې معطر وي، په هر لور راته ښکارېږي د بلا بلا مخونه. او خدایه داسې به هم وشي زما لږ شانې ژوندون کې، خدایه داسې به هم وشي زما لږ شانې ژوندون کې، په خندا خندا چې وینم د جړا جړا مخونه. ډېر ښه ډېر ښکلی. لویه خدایه پرده پوخه موږ له تا نه اپه غواړو، لویه خدایه پرده پوخه موږ له تا نه اپه غواړو، په دنیا چې رسوا نه کړې د حیا حیا مخونه. او فطرتي رنګونه ټول مې بهر لوري ورشیندلي، فطرتي رنګونه ټول مې په هر لوري ورشیندلي، ناروا ښکلي ښکارېږي څو روا روا مخونه. او هر بنده ګڼم ځانو د خپل ځان په آینه کې، هر بنده ګڼم ځانو د خپل ځان په آینه کې، له شاهکاره ګیر چاپېره بس زما زما مخونه. ډېره مهرباني، مننه ډېره مننه مننه. شاکر صاحب ستاسو ډېره مننه، مهرباني. تصویر باسي.